السلام علیکم دوستانو د افغان خوشحال یوټیوب چینل مینوالو ستړي مه سئ په دې هیله روغ جوړ خوشحاله اوسئ د ډیر وخت نه بعد یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر سوی یم د کرکټ په اړه د نن درې تازه مهم خبرونه د افغانستان او ویسټ انډیز او استرالیا ترمنځ درې اړخیزه شلاوریزه سیریز ترسره کیږي د پاکستان سوپر لیګ پی اس ایل لپاره نوې نیټې اعلان سوې او ځای هم مشخص سو د افغانستان پخوانی روزونکي انډي مولز د افغان لوبډلې په اړه باندې نوې څرګندونې کړې دي ویډیو تر اخره را سره وګورئ که په دې چینل کې نوی یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ د افغانستان او ویسټ انډیز او استرالیا ترمنځ درې اړخیزه شلاوریزه سیریز ترسره کیږي ټاکل شوې ده چې د 2020م کال نړیوال شلاوریزه جام سیالیو د پیل وړاندې به د افغانستان او استرالیا او ویسټ انډیز کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ یو درې اړخیزه شلاوریزه ټورنمنټ ترسره سي د یاد درې اړخیزه شلاوریزه سیریز ترسره کولو موخه نړیوال جام سیالیو ته تیاری ښودل شوی دی د استرالیا کرکټ بورډ ادارې چارواکي هم تایید کړی دی چې لوبډله د نړیوال شلاوریزه جام وړاندې ځینې تمریني سیالۍ هم په پلان کې لري استرالیا کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام وړاندې د افغانستان او ویسټ انډیز سره درې اړخیزه شلاوریزه سیریز هم په خپل مهالویش کې ور اضافه کړي د دغه سیریز غوښتنه تیر کال افغان کرکټ بورډ هم کړې وه استرالیا کرکټ ملي لوبډله د یو شمېر سیالیو ترسره کولو په موخه ویسټ انډیز هیواد ته سفر کوي او له وړاندې دواړو کرکټ بورډونو خپلې لوبډلې هم اعلان کړي دي د ویسټ انډیز او استرالیا کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ سیریز د جولای په 24مه نیټه پای ته رسیږي لا تر اوسه پورې ښکاره نه ده چې یا درې اړخیزه سیریز به په کومه نیټه ترسره سي خو احتمال دا دی چې ویسټ انډیز او استرالیا ترمنځ د سیالیو پای ته رسیدو وروسته به د جولای په وروستۍ او یا هم په اګست میاشت کې ترسره سي د یادونې وړ ده چې د افغانستان او استرالیا او ویسټ انډیز کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د درې اړخیزه شلاوریزه سیریز ترسره کېدو خبر تیر کال افغان کرکټ بورډ د هغه وخت موقت اجرایي رئیس نظیم جار عبدالرحیمزي ورکړی و دغه درې اړخیزه شلاوریزه سیریز به د نړیوال جام وړاندې ترسره سي استرالیا او ویسټ انډیز او افغانستان پکې ګډون لري دغه ټورنمنټ ځای او نیټې تر اوسه نه دی اعلان شوي په نږدې راتلونکي کې به خبر درکړو د پاکستان کرکټ بورډ د پی اس ایل لپاره تایید ترلاسه کړ د پاکستان کرکټ بورډ تایید کړ چې له اماراتو حکومت سره د پی اس ایل په پاتې سیالیو موافقت ته رسیدلی دی او دا سیالۍ به د جون په لومړۍ نیټه امارات په ابوظبي لوبغالي کې ترسره سي تېره ورځ د پاکستان کرکټ بورډ د لوبډلو څانګو په انلاین ناسته کې ویلي وه چې دوی به یوازې 24 ساعته وخت لري ترڅو اماراتو کرکټ بورډ لخوا وروستی تایید ترلاسه کړي او که چیرې داسې ونه سول بیا پی اس ایل پاتې سیالۍ لغوه کیږي پاکستان کرکټ بورډ اوس اعلان وکړ چې له اماراتو حکومت او ابوظبي چارواکو سره له زیاتو هڅو وروسته وتوانېدل چې پاکستان سوپر لیګ پاتې سیالۍ لپاره اجازه ترلاسه کړي پاکستان کرکټ بورډ ویلي د دوی په همدې اړه اوس یو ځل بیا د لوبډلې مالکانو سره ناسته ولري دوی ته به ټول معلومات په واک کې ورکړي پاکستان کرکټ بورډ ویلي د دوی خوښ دی چې د پی اس ایل پاتې لوبو لپاره اپرول ترلاسه کړ د دوی په وینا مینوال به وکولای شي چې یو ځل بیا خپل د خوښې لوبغاړي ننداره کړي پی اس ایل سیالیو کې ځینې افغان لوبغاړي هم ګډون لري چې د بېلابېلو لوبډلو سره به ولوبیږي د افغانستان د 19 کلنې کرکټ ملي لوبډلې پخوانی روزونکي انډي مولز په خپله وروستۍ مرکه کې ویلي دي داسې وخت به هم را رسیږي چې په مرکزي اسیا هیوادونو کې به د کرکټ کورونه شمیرل کیږي نوموړي وویل ازبکستان تاجکستان او نور هغه د افغانستان ګاونډي هیوادونه دي چې کرکټ پکې دومره شهرت نه لري خو هلته داسې ادارې شته چې د کرکټ د پراختیا لپاره لیواله دي نوموړي وویل یادې هیوادونه کولی شي چې په دې برخه کې له افغانستان څخه مرسته وغواړي ځکه په دې هیواد کې اوس کرکټ ډیر پرمختګ کړی دی او ښه پریمانه لوبغاړي هم لري د نوموړي په وینا تاجکستان او ازبکستان هغه هیوادونه دي چې کرکټ پکې پیل شوی دی دوی کولی شي چې د افغان کرکټرانو څخه په خپلو لوبډلو کې کار واخلي له بلې خوا نوموړي زیاتوي هغه افغان لوبغاړي چې په ملي لوبډله کې چانس نه ورکول کیږي دوی کولی شي چې د دغه ګاونډي هیوادونو په ګټه لوبې ترسره کړي له یوې خوا به لوبغاړي عواید هم ترلاسه کړي له بلې خوا به په یادو هیوادونو کې د کرکټ لوبې هم مشهوره کړي نوموړي په کرکټ نړیوالو شورا هم غږ وکړ چې په مرکزي اسیا هیوادونو کې هم د کرکټ په مشورولو کې د دوی سره مرسته وکړي انډي مولز په وینا اوس هم زیاتره افغان لوبغاړي له هغه سره په تماس کې دي او د دې لیوالتیا لري چې د ګاونډي هیوادونو لپاره د کرکټ لوبې وکړي انډي مولز هغه روزونکي دي چې ډیری وخت یې له افغانستان سره د روزونکي په حیث دنده اجرا کړې ده او نوموړي همدا شان د افغانستان کرکټ بورډ ډایرکټر هم پاتې شوی دی زیاتره مینوالو افغان کرکټ بورډ پخوانی چارواکو نوموړي یو ناکام روزونکي یاد کړی و د دوی په وینا که چیرې د انډي مولز معاش او کار سره پرتله سي د هغه په معاش دوه روزونکي نیول کېدلی سي انډي مولز د افغان کرکټ بورډ ملي لوبډلې د ناکامه مدیریت وروسته نوموړی له دندې وشړل سو اوس هم بې دندې ګرځي
که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، که په دې چینل کې نوي یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نورو خوندورو په زړه پورو معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.